قارون سشو قارون قارون بس چل کاؤ سود بے کاؤ یو بے سود کاؤ قارون دیم بے پوزر کی کمی کاؤ دریم بے سکاؤ میوہ بے غشتا لاب جوڑا بم نوا لاب اونی با میوام نوا اونو کے والا میوام نوا پاردانا بے دا دو درو کالو پیشکی بے والا ایتا پاردانا او بیا بے پخل گزرانا خد سوئی حالکہ میوشتا نسالے علاوالا چی میوہ خو جوڑا شی کنا دا درو سرو کالو پیشکی لی ظالمہ پاردانا دا چل بے کاؤ مال سوناو اخو وینزے غلامان وینزے غلامان او اخان اسونا محلے کی دان لکم جو کرو دا سرو زرو محل دا سرو زرو گلکاری پہ کرے وا ہیرے و جواہراتی پہ لگولو مال دیر شو کنا چھ مال کلا دیر شی بیا سلی پدان نپوئی یا ملا پسیم کنزل کئی دا پا نشا پا کرا شی ارے مال دا وجہ مدرسے پسیم گیری پسیم پٹکی پسیم بس بیا نورم ورمخیش موسیٰ علیہ السلام پہ خبر جوڑے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پہ اچھخد اور لگینے ودم سوڑے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تقریر کی جنہیں تے پیسے ورکو دونوں پیسے در کو ملزام دو لگاو خیر پلان کرے وہ جیرے کہ موسیٰ علیہ السلام تقریر تو دے دو یہ تقریر تو دے جنہیں پاسے اے خلقہ ددمہ مانے اے ولی وی دا دماغ ایک کی معشوم دن پیدا دی آیا دن بے موسیٰ علیہ السلام پون ازمکا و تختے دا اس پیغمبر نا گناہ کم دیکھی خدا گناہ نا معصوم و پاک دے اے خدا پاک دا سوشو او خلقم ارقسم خلق منافقین امتا و نیکان امتا دا سب جنجال ہو رہے بس موسیٰ علیہ السلام فوراً غیخد تاوی ویستار پا اغز ذات قسمی کہ آسمانون ازمکے پیدا کری دی رشتے ہوایا دعایا رشتے ذات بس خدا اور پیدا وی نما درو وی چادتا دا لمسن کری دی وی قارون بس موسیٰ علیہ السلام اللہ تے اللہ باس ند رسوئی غوالم خدا رسوئی کا حلاکی کا پروردگارا ادی بنگلی سرے حلاک کا بس اخدا اللہ دا طرف نہ حکم ہو لدی اختیار ہو بے خد ازمکی اختیار میں در کو بے ازمکی رہ کاگا سر دا بلڈنگ و دا بنگلی پزمکا در نشو سر دا محل اون ازمکی راخ کا او دا چغ گئے موسیٰ معافیق والم مانا غلطی شو معافیق والم وی رہ کاگا ازمکی راخ کا رسول اللہ مبارک فرمائی یتجلجل فی الارض ازمکی کتابی کی دس رو رخ کا روان دے اللہ مجیبہ نظام دے کر موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک اے موسیٰ دیر چھرے ہونے والی معافی ہونے کو تارو رحم دے ہونے کو وی اللہ پا میں الزام لگو بیس پیرے بچی تا تا چھرے والے ماں تے وانو والے تو ماں تے یو چھرے والے وا کہ اللہ معاف نے کبھی آبا نکن دخم ہے معاف کم نوزے کہ اس سے دغت العالمہ مصر کا قاہرے تا نبیا فیوم وتوی هغه دې چې کوم د موسی علیه السلام کړي هغه تلام نو لار کې یو لوی دریابي وبوي چې بالکل سړک په غاړه یو زمون د دې تورنګزونه غټو داسې تقریبا یو 2 میله 2.5 میله یو لوی ګیر چا پیر ازمکه د کلی په میانس کې وبدي د کلی په میانس کې سړک په غاړه بالکل سړک په تیر شوی دی او خلق راځي سیل لا لکه سړی چې د کبانو له یو دغه جوړ کی او جیل باندې جوړ کی خدا اوږد د 2 کیلومتر او د قوم 1 کیلومتر ډېر لوی جیل دی او ترخیو بری زهر د دریاب ترخیو بری پکې فوجي نه دي ما ته خلق وې دا هغه بهیر قارون دا دې د بهیر قارون وي دا قارون محل او قارون چې هلاک شوی دی او دا هغه محل مکه راځي دا دقه دی دے کے راخ کے لے او دا اغی پدے دا تریاب ترخیو بروتی دی خی ترخیو بر جاور زید ترخیو بری جنب پاکی کب اسے نہیں سی دا سے سخا لکا دریابی دے تریخ مالگیجن دریاب کے حبیان کب آنے کرنا دا سے تریخ دریاب 2.5 میل یو طرف تو میل 1.5 میل بل طرف تا نبخ کے دریاب شتا چی اغی سر جنگی دلے دے نبل خوا سمندر دے چی اغی سر جنگی دلے دے او گیر چا پیر پدے کلو کے خوگیو بلی او دا پاکی پریت دریاب دا اقا دے چی کم دے کے
قارون د موسی علیہ السلام سره ظلم وکړ او موسی علیہ السلام الله ته خدای راویني. سود ډېر خطرناک شی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک چې درهم الربا یاکله الرجل اشد عند الله من 36 زنیا. یو روپے د سود چې سوکري د خدای پني د شپږو 13 زناکارونه زیاته خطرناک. او یو بل حدیث هم درته وایم الربا 70 جزءا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سود او یای سه ده او یای سه او پټولو کې وړای سه صدا ايان کې هر رجل امه چې او صالح خپل مور سره زنا کوي او بدعملي. دا معلومه شو چې خپل مور سره او یا زلا بدعملي کې یو سود ترسي. همون خلق وایو پیسو پیسو پیسا. یا د خدای بندگانو په دغه پیسه به څوک چې قبر کې بیا عذاب ملاویږي آخرت کې عذاب ملاویږي اور کې پروت بچو لګټي. یا د خدای نیک بخت نه پکاريږي دا بچي. او دنیا کې الله وی د خدای د قران خبره ده زما وینا نه ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات. د سود پیسه به ختميږي برکت بني دا په یو قابل خوا په سخت مصیبتونو بدوزي. او چې صدقه سو کوي چا سره خیګله کوي چا سره تعاون کوي هغه به خدای برکت ورکوي په نور مال کې به خدای پاک برکت پیدا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته نو دوه قسمه قوم ولید. یو سړی چې د وینو په دریاب کې روان ویني خوټ کېږي دی پکې مینس کې روان دی او بل سړی د دریاب په غاړه کې ولاړ دی او کانی وته پراته دي. دغه سړی په دې خوټ کېدلو وینو کې را روان دی چغې وایي غاړې ته راځي. دا د غاړې سړی کاڼې رالي او ښه مضبوطې پیولي او داسې رسۍ پیولي چې هغه په دې خولو لګي او چې په خولو ولګي کاڼې دومره تیزي چې دا سړی واپس د دریاب منځ ته یوځي. او بیا لګیا دی غاړې ته روزي چې ځان بچ کړي. دی بیا بل کاڼې رالي داسې مضبوطې ولي بیا په دا خوله کې ولګي او هغه کاڼې دومره تیزي چې د دریاب منځ ته را سړی ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا په لوی عذاب کې دا سړی مبتلا. دا څوک دی؟ جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ورته وایي دا ستا د امت یو کس دی. ما امت څوک دی؟ وی سودخور دی. د قبر عذاب دی څنګه مړ شي او قبر کې به دغه سزا. او بل یو قوم یې ولیدم چې د هغې غټې خېټې دي او لکه د شیشې غوندې دي دننه ښکاري او دننه پکې ماران دي او لړمانان دي په دې خېټه کې دننه او ټکونه پرې لګي او دې چغې وباسي. ما جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام ته چې دا څوک دی؟ دې خو غرق او کما شو. وایي دا هم ستا د امت سودخور دی سودونه چې کوي او د قبر عذاب دی چې ساتي وخېږي دا چل به سره کېږي. دا مارونو ډېر خطرناک دی. زه په دې بیانونو لا زه په دې لار شم خلک مې غواړي د مدرسو تقریرونه اکثر ځایونو کې مانه دا مطالبه کوي یاره دې مهرباني وکړه په سود د بیان. زموږ په علاقه کې سود ډېر زیات رواج دی. ډېرو ځایونو کې مانه مطالبه وشي او ته پکې لکونو خلک وي او بار ملکونو کې ډېر خلک پاتې کېږي. په بار ملکونو کې هلته سود روان دی. غریبانان خلک یې محتاج دی هغې ته په سود پیسې ورکوي او بیا اضعافا مضاعفه والا سود. دا پیسې به ماله میاشت پس دونه پسې راکړي او که میاشت پس تېران په دوه میاشت به دومره راکړي و دوه میاشت په درېیمه به دومره راکړي. دا ګناه د ظلم. حجة الوداع په موقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ بس وی سود زما د خپو لاندې پروت دی ختم. نن نه پس به سودونه بالکل نه کوي. او د هغه ترو حضرت عباس رضی الله عنه هغه تجارت کو نو سود به پکې راته. وی زما تر د عباس وی هغه چې څومره چا سره سودونه کړي وي هغه ورته پاتې سود به نه غواړي او چې چا سره پیسه ده هغه اصل سرمایه هم ورته بخلي ده سود هم بخلي سرمایه هم بخلي ده. او نور خلک که چا چاته سودي کاروبار کړي خیر دغه وخت ولا آرام نو اوس آرام شو نو هغه اصل سرمایه واپس کې سود بنا هوا. زمارو سود خطرناک شی دی خدای دې وساته. رسول الله مبارک فرمایي سود ورکون کې اغشتون کې
کہ سوک پکی گواہ دی دا گواہان سوک پکی دلالی کی سوک پکی وکیل دے ہم سوا ٹول پا گناہ کے برابر دے اللہ یہ مسعود نہ صاحب 1 روپیہ راکا نشترا سر پکشتنو دیرا خرا یو نیم لکشو پکشتنو آغا موٹر سیکل با دیوالی شتان دو سرولی کی کتابان دی زمان دومرا کشو میاش پس پرا کے دومرا کمودا کے بدا پیسے اخلاصے موٹر سیکل اسنگ کاغذون ماغذون والی خواکی ہم اکا سالی وطا ہوئی یاد آغا مرگری وطا ہوئی یا آغا یاد آغا مرگری یا لگا پدی سکے ویدہ خرسون پیسوں دا میں جد دے ومیں نا خرسے وہ دے نا خرسون دروان وانا دو پسو پیو لک شل در پیو لک روپے پیو لک والا موٹر سیکل پرے یو لکی واغشتے اگر خطخو لک شل در ملو شکاری وشو لیکن جا غد 2 میاشتے 3 میاشتے پس نیٹر آشی 100 باورکائی یو نیم باورکائی سود شو شراد ما با پا قلد من ما با قبل بنقد سمن ہدایہ کی رازی دا ہدایہ گران متن دے دا یو شیدت دا چانا دی پا قرض واغشتا پا غی واپس خرسے دا غینا پا کم قیمت دا سود دی سود او دی که خلانن سبا مخی خبیده موٹر سیکل واغشتا نو دا غینا پس پہ بچا خرسا اس کو موٹر سیکل نالی من دا موٹر سیکلی او من کی کاغذون آلی رہا چه کم شی نقل کیگی دیو زین بل دیتا زمکا و کور نیلاو بل شی ابا علا چه والی علا بقرتے چه قبا دیو کی دا غنگی پا شورومونو که پا پیخور که یو زی بل دی پا شورومونو که خلق ناس دی او سودی کاروبارون شروع کرو علاکہ دا موٹر دنالم پا قردو پسو دا پا 6 لک روپے در کم دا دومنا مودی پا نیٹا ہم پا اغسلی پا نقدو 15 لک خلق کی نقدی 15 جیب کے واجی 15 پی سود پاتش دائیو لار خلقو نن سبا دا سود جوڑی کرو پا بینک کے پیسے کے دا پس ایک دم پا منافع دا مالا گتا کے منافع برانا کے پسا پیسے پر دیدی او میاش پا میاش نفع رازی دی ہوتا نفع ہوئی منافع ہوتا ہوئی اور دے اور خودے تاو گورے سود دے سود خودے تاو گورے دا اللہ دا رسول مقابلہ دا خودے قسم کا دا خودے ماشی سر مقابلہ دا خودے و رسول سر مقابلہ کے پیسہ گتے بنیادی خبر دا تاسوتا ہوئے زمان پر معاشرہ کی دایا و رواج دیں چه خلق ہوئی بس سڑی پیش آؤ دین پیش او دا خد خدا ڈیوٹی دا چه ڈوڑای با پخائی چه با پخائی کور بجارو کئی او دا ملمنو خدمت بکئی دا زمان یو ناقص سر دا غلط خبره من دا خدو نوین دی جوڑی کردی من دا خدو نا کور نوکرانی جوڑی کردی کلک معمولی غلطی دیوشی چه کی چینی کم او زیادی کو تک تگو دکی که معمولی پترکانے که غوڑی کم او زیادی مازا کم او زیادی نو خدل مورم کندی و پلارم ولا کندی او جارو داتے ولی خیرن دے و دعوانی داسی دے علاکہ خپلم جارو راوانا لگا کن نیکور که خویواز خزنو سی دم پکیم سی دا زمانی علمات دی زمانو دی ماندان کوئی که عقیدہ کسیم پا من پرس دا پا خزم پرس عقیدہ پہ جندل ممائی خدای یاو دے رسولان کتابونا خیرت جنت دوزخ نبی علیہ السلام و خیری پیغمبر دا کتاب قرآن شریف کی اغلا خدای ورکر خیری کتاب دا عقیدہ بزم لرم و خضبم لری که زما پا عقیدہ کے لگ فرق را دے خدای مکا مزبل ایمان نوتے او که دا خد پا عقیدہ کے لگ فرق را دے اب ہم دے ایمان نوتے من بزم کم خضبم کئی کماو نکا فاسق که خضو نکا فاسقا من چکین دکے با کمانز دکے علم نا ازدقل نا بغیر خیو کار نکی دلتا چه اسونو لنالونه وی او یا موٹرو لپنچاری لگے نو چه ترسو ده ازدقل لی کردی نو تنشی کونے نو منز بزدکے علم بے حاصل ہے پر روجہ بزان کوئے پر زکاة بزان کوئے پر حج بزان کوئے حلال و حرام با پی جانے نو دا دا سری ڈیوٹیم نو دا خضی ڈیوٹیم نا نو دا سری خوبے دا مولا صاحب نا بیٹک تبا ورشی پلار بتی تپوسو کی جمعات کے بتی تپوسو کی جنازہ کے بت تقریر ہو رہی جمعہ کے بہوری دقا سے بیان لبارشی نو خضی بسکے نو خضو لضروری دی مدرسے دا جنکو مدرسے انتہائی اہم دی کہ خدا عقیدہ پہ جانی خدا عمل کو پہ جانی منسطہ وی کا منصف طریقہ کوئی کے منظر کی روجہ ستا وی روجہ پسم مکروہ کی گی پسم خرابی گی کہ زانتے و ساتے اور جہاج پہ فرض چوئی خوئی پہ جانی کیا
هلته خوانان بیا د حج او د عمرې نه بالکل نه خبر. دلته په خاون مهرباني ښځې هاي عمرې له به دې بوزم که خیر هم ورته خوشحاله خواره کالیم ولا خرڅ کړي چې ما به بوځې عمرې نه. نو چې هلته بوځي نو هېڅ نه نه خبر، هسې د بیت الله نه تاویږي را تاویږي، په پته نه ده پوه چې طواف څه ته وایي، عمره څه ته وایي. طواف کې کم عمل پکار دی او کم عمل پکې نه دی پکار. په سړو کې دننه په حجر اسود زور لګئ، ښځې له سړو سره جنګېدل دا خو ډېر بې جرم او ګناه ده، زورونه لګئ. او په استلام کې لاسونو جد کړي ټولې لیچې ښکاري، نو لیچې د ښځو ښکارېدل خو سخت جرم دی، ګناه ده، دا خو ډېر حرام دي، ناروا دي. او لوپټې په سر نه غورځولي، ما ته یو سړي مې ګوره ښځې ته لوپټه په سر کا څټه ما وایي دلته جایز دي. وایي خدایه ګناه په حرام کې جایز ده، دا خو ګناه ده که نه ده؟ ګناه کبیره ده. خلک چې د ښځې سټ ته ګوري، لیچو لاسونو ته ګوري او هغې ورته لاسونه او لیچې ښکاره کړي دي، نو ګناه کبیره خو هلته ډېر لوی جرم دی. ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. خصوصي د بیت الله متعلق الله وایي دا نه پوهېږي غریبانانې بیا پوهېول پکار دي د ښځو، دین ورته خون پکار دی، شریعت ورته خون پکار دی. مونږ ښځو ته دین نه خو شریعت هم ورته نه خو، د دین نه هم لرې ساتلي دي. مونږ وایو دا د کور خدمتګار ټیک ده، ښځه به په کور کې دننه ډیوټي کوي، ستا خدمت به کوي، ستا د مېلمه به کوي، ځای به جارو کوي، دا خدمت به کوي. بېشک دین به هم کوي، دین د خدای حق دی، ستا حق دین د خدای حق. لکه سړی بار را پیدا کوي نو سړی به مونږ نه کوي، سر روژه به نه نیسي، سر ځان به نه پوهیږي، سر سړی بار ډیوټي کوي، ښځه دننه ډیوټي کوي. سړی به هم دین پېژني عمل به پې کوي، ښځه به هم دین پېژني عمل به پې کوي. دا خو ضروري څیزونه دي. بیا بعضې مرضونه په ښځو کې زیات دي په نسبت د سړو، لکه یو صفت په ښځو کې بد اخلاقي ده. وایي توبه وباس، بد اخلاقي په ښځو کې د سړو په نسبت، سړو کې هم شته، په ښځو کې نیکان هم شته، شکر دی، دیندار هم پکې شته، او اکثریت پکې بد اخلاقه دي. په لږه خبره کنځل، په لږه خبره پیغورونه، په لږه خبره خیرې، خاوند ته خیرې کوي که نه کوي؟ چې لږه خبرې خاوند ته که مخ په مخ ورته نه کوي، په شیشاوت پسې تنور ډبوي. دا تنور ډبول په شریعت کې نشته. د به شیطان ته شکر وباسه چې د غم خلاص دی. تا په ډب نه ورکړي چې هغې به په دا مازدیګر به یې پکې اړی لکه تا ته خو به نه ښکارېده او ته ورته ښکار. بد اخلاقي ډېره زیاته ده پکې. خیرې کوي. رسول الله مبارک فرمایي و یو ښځه زوی ته خیرې وکړي چې خدای دې مړ کړه، نو چې دا زوی بالغ شي او لوی شي زلمی شي نو الله یې مړ کړي. نو دا ښځه سر ته ناستې چغې وایي یا خدای زلمی بچی دې راله مړ کړه. الله وایي دا ستا هغه خیره وه چې دې ورته کړې وه، خو هغه وخت میوه کچه وه، کچه میوه څوک نه شو کوي چې پخه شي چوکۍ، نو چې دنه پخه شوه مې شو کولی. بلکه خبره خاوند ته خیرې، بچو ته خیرې، جګړې، خواښې د انګور سره جګړې او انګور د خواښې سره جګړه. په واده کې ګډېږي بوډۍ په واده کې دونه نکریزې پورې کړي چې نکریزې شاټ شي په بجټ کې، دونه پورې کړي. او د واده په څلورمه پنځمه ورځ انګور پسې کوتک رانیستی او زوی ته به لګي، انګور ته به یې لمسئ. بوډۍ نیک بخت دی. ټولې داسې نه دي، خیم پکې شکر نشته، خو بعضې پکې داسې شته. نیک بخت دی، دا د بل چا لور ده او ستا کور ته یې راوړه، تا راوسته، نو دې ته د لور په نظر وګوره، دا ستا لور ده، په خپل زړه لاس کې ده چې ستا لور سره د هغې خواښې ظلم کوي، نو ته خفه کېږې که نه خفه کېږې، نو په دې لور سره ولې ظلم کوې؟ نه، خاوند که چې ته پټ څه چې ته کیله مالټه راوړي او دې ښځې له ورکړي او دا د دروازې مخې ته پوستکي وویني یا د ام بین پې ولګي، وای اوس د ښځې شو که نه؟ او د ښځې بني څه وی؟ دا ښځه چا ته ناسته ده په دا کور کې؟ همدې خاوند ته ناسته نه. هغه که څوک راشي د بار نه بوډۍ ورته لګیا شي نو د سر نه خپو پورې د خپل زوی هغه او د انګور هغه پرتوګ ورته وباسي، غیبتونه ورته سه. او که ګاونډیانو کره لاړ شي هغې وله پیالې چای پخه کړي، تپوس دې وکړي انګور دې څنګه ده؟ وایي خورې نو لاسونه به مږي،
بس مونږه ختم شو او خزه غشت دا زوی می او ډیر غز جبیدا دا زنه دا د خزه عادت دا غیبتوله دا ستنګور دا دې تر لور په نظر ګوره ګناه مکوا او لور لا انګور لم پکار چې خواخه ته د مور په نظر ګوري یو لاس ته ګوري پړق نه خېږي اغیلم پکان اغیلم کسب تپوسو کی واخر سر څنګه دا وی غز جبینا وی ډیر ظالم دا او زویرا تلم سي نیک بخت مور وتا وایا وی ډیر زیاته خدا دا مور په نظر وتا ګورا چې ته کور تراله او بس مور سپیشوا ابا د خلک کوي کنه وی خداو کی سړی متعلق وی خور الاو مور بلاو خدا نعمت د خدای تعالی یا خور او خدا اسم نه خدا د خدای نعمت دی د سړی باندې دوه حق لري هم په داخله دي هم په مور دي او په جنې د خواخه مشتا سر خدمت هم کوي د خواخه بم کوي د خاون بم کوي او خواخه سر بدی جنې ته د خپل لور په نظر ګوري دا بکله کیږي دا الګ د خواخه د شریعت نه خبري او دا لوري د ګوري د شریعت نه خبري سیستم بالټي نو موږ شریعت نه خوله خدای بد اخلاقی دونه زیات درجه د حد نه یو ډېر به بزرګ تیر شوی بیانل دغه نیواب علم دتا مرزا مظهر جانان رحمت الله نو خدای ډېر زیاته بد اخلاق او دغه د زماني ویلي بزرګ تفسیر مظهری علامه رحمت الله علیه دا د په نسبت لیکل هغه ته منسوب کړي ډېر به بزرګ د کرامات او خاوندو او دا ډېر به ولی د خدای نیک انسانو لیکن او ډور نفیسو چې د حد نه وته جامه صفا سترا چې معمولی غونډه پر چا ټوپه کاغوا نو پتندې به ودا 12 بجې شوې ټوپه له ونی کاغا ته پټوپه نه پیږي کله بچا یو شی غلط وکړ نو غصه به ولا ورتلا خدا ولا خدای داسې ور کړی و چې د زمانه او لوی شرم خو مصیبت نو یو ځل د خراسان نه یو مرید راغی چې مرید د خراسان نه راغی نو نیک دروازه واله نو خدای ردن نواز ورکړ وې څوک وې د خراسان نه راغلی او د حضرت سے ملاقات راغلی بس هغه د حسین بلکې دا وې څوک حضرت سے وې مرزا مظهر جانان رحمت سے حضرت راغلی بس وې اګه حضرت ته پیر دی اسی شعر خدای پاک دا سب جنجالو مون خواغه د سر تاج او دا خد داسه مصیبت وی زما د حق زما خیال نه ساتي د خد خیال نه ساتي د بچو خیال نه ساتي ټول په جملو کې او په جماعتونو په ځنګلونو کې ګرځي دا څنګه پیر دی او دا تاسو د لاسه ګډ وړ دی تاسو راځي امانم خاون بدره کړی او کبي اراله چې برابر بس دی غریب جو خدای پس مصیبت هغه پس دروازې ته راوتا د تشغوال غریوان بس په جنجال وره ورته بد اخلاق لمن مخلق قدر کی عزت کی احترام کی بد اخلاق وا نو دې راسي ود بار ته پریشان اوستره چانه تاسو کو وی حضرت صاحب کوم دې وی داسې په لار نه ختري ته په ځنګل تا ورسېده وی چانه وی تاسو کې مخ کې ته په خلکو پیژند خلکو به قدر کو چې یو په ځنګل تلا ما په جمدیز مریض ورو او پلاس کې مار د پاغي د ازمري وي جام دې ما نو دې حق حیران و درېد ما پیر سے متوي وی الک ول حیران وی حیران پدیم چې مار او ازمري د قابو کړی او خدای نشي قابو کول موږ نه خو یو وستا اوس مې مړ درځيږي دې بلا شیشه کې سره شر مخسرته گزاره څنګه 15 منټه وسره درې د مړ مې درځيږي او ستا وسره د کال 12 میاشتې او سړي رښ غنټې نو ته دې بلا سره سره گزاره کې او ته سوای او دا وی دا د دې خزه په دې بد اخلاقه زما صبر دې چې خدای پاک دا مرتبه راکړي دغه دولاري بیا به صبر کوم او یا به طلاق ورکو که طلاق می ورکو په دې فوټپاتونو کوڅو کې وګرځي او ګناه وکړي بس ما ته خدای په خکړې نه نو گزاره به سره کوي گزاره به کې دا خدای سره بد اخلاق شوا دین به وته او کله پر دین نم اوږي بیا می نصیحت په عاشقانو اثر مکه بس بیا خبر ختم شي دا دنیا عاشق ده
هغه بیا د خاوند خبره نه مني ته په خپل وس کوه خپل دین ورته ښایه مني که نه مني ورته ښایه خو نور به ورسره ګزاره کوې ګزاره او که ګزاره ورسره نه کوې وال ټکول به نه کوې ښه ښځې وال او ټکول په شریعت کې منع دي ګناه چې دا مونږ کوم وال ټکول کوو دا درته وایم دا خبره نه ده کوتک پته ونیسي مال یو څه وریا تاسو ټولو ته چې څوک ښځې وایي کور کې به برکت نه مال کې رزق کې به برکت بالکل نه مال یو سړی راغی ما ته یاره جي مال کې برکت چینی راوړم څو ورځې پس خلاصي اوړه راوړم څو ورځې پس خلاصي چای خلاصېږي غوړي خلاصېږي کور کې برکت پیریان دي که څه مسله ده برکت پکې نشته مې ښځې سره جون سنګري وي ښه دي شکر دی نه مې خبره منل او وال ټکول کنځل منځل شته که نشته یاره وی ډېره مرداره ده دی وی خدای دې خو واسات وی تا تپوس وکړو نو کور کې ته ولاړ یو هر وخت کوتک او د دې ملاند او ډبو مې بس مې ښځه چې وی برکت بني وی دا کتاب کې دی مې دا زما کتاب کې دی دا کتاب کم نه مې وره زما کتاب کنه مې چې ته وې نه هوتا ته مخامخ سره نشي ویلې او چې ته بار ډوډۍ لوځي اچینی راوالي لخت کې غونډې اخدي ما خو ابلو مل مراد چې چینی نشتا ما خو ابلو دړې راو لمل مان دې راځي څه بچی دي شربتونه نس کیسه او نه دا چل کوي چې سره دا چل کوي غوړي دلته وي اذن زور وباسي د دې زمانه خلک داسې نه چې بدل پری دي بدل نه پری دي دتا اقا زور دنا وباس کمیس بره لستونه شلیدلی یا خلیدا لستونه می پسوش لیدا دې سری ګرمه شوی ونه موږ سو کړو نو سری ګرمه شوی اصلانه ولا ګرمه کړی او چې دا کور نه بارو دې نو کمیس پره راوړی چوي